السلام علیکم. 15 کلن محمد توصیف د مرګ او ژوند په برید باندې ولاړ دی. قدرمنو، یو باچا خپل وزیر ته وی چې وګرځه او په دې پوره ملکیت کې ماته د ټولو نه ښکلی ماشوم را پیدا کړه. وزیر لاړ، درې څلور ورځې پس وزیر راغی او د وزیر یو ماشوم بچی و چې د رنګه لږ تور و، د قد قامت نه هم ډېر وړوکی و. باچا ته یې راورسو. باچا ورته وی چې ما خو تا ته وی چې په ټول ملکیت کې ښایسته بچی وګوره. وزیر ورته وی چې باچا سلامت، د یو پلار په حیث باندې په ټول ملکیت کې ماته زما بچی ښکلی ښکاري. باچا ورته بیا ووی چې بیا لاړ شه. وزیر بیا لاړ او 3 ورځې پسې بیا هم خپل دغه بچی راوست او بیا هم هغه خبره دهراو شوه. د خبرې مقصد مې دا دی چې په دې کائنات کې چې کومه رشته د ټولو نه زیاته نږدې ده نو هغه مور و پلار ته د خپل بچي ده. محمد توصیف کوم چې ما په شروع کې د هغه ذکر وکړو، هغه د سید خان بچی دی. سید خان د کراچۍ په پولیس ډپارټمنټ کې نوکري کوي. د دې ملک د خدمت دپاره، د دې ملک د ودانۍ دپاره، د دې ملک د سوکالۍ دپاره سید خان خپله ټوله ځواني ورکړه. زما نوم سید خان دی، دا زما زوی دی. د مایلوډیسپلاسټیک سینډروم وذ ایکسس بلاست، دا د بیماري د سپینې وینې کینسر دی او د په علاج باندې پاکستان کې د علاج نه کیږي. د علاج کیږي نو په ملک نه بهر د علاج ته دلته چې کوم د صرف سپورټیو علاج دی او سکسس ریټ باندې د علاج نشته دی. زه پولیس کراچی پولیس ډپارټمنټ کې کوټ پولیس کې په حیثیت هیډ کانسټیبل نوکري کوم او زما تنخواه تقریبا 38,000 روپۍ تنخواه ده. سید خان وی چې بچی ته مې د سپینې وینې کینسر دی، یعنی وایټ بلډ سیل د هغه نه جوړیږي. سید خان د دې ملک د هر لوی روغتون دروازه ټکولې ده چې خپل د بچي علاج وکړي، خو خپل د بچي په علاج کې نه دی بریالی شوی. دلته پاکستان کې ما چې کوم د مختلف هسپتالونو کې پنډۍ کې چې کوم د CMH کوم د آرمي هسپتال دی هلته مې بوتلی او د هغې نه علاوه چې کوم د اکبر نیازي هسپتال دی اسلام آباد کې هلته مې بوتلی او علاج دپاره اور الشفا انټرنیشنل هاسپټل چې د اسلام آباد هلته مې بوتلی. چایلډ هسپتال د لاهور چې کوم دی هلته مې بوتلی. دا 15 ځایونه دي چې دلته د بون میرو ट्रांसप्लांट पाकिस्तान के इलाज की, लेकिन पाकिस्तान के जो हेप्लो आइडेंटिकल पर सक्सेस रेट बंदे न की वही چې حاجتمن د بڼې سپک وي. حاجتمن ځان تر هرې دروازې، تر هر در، تر هر منبر رسوي چې هغه خپل حاجت سر کړي او بیا داسې حاجت چې په هغې کې ستا د زړه غوښې ستا بچی وي. سید خان سند های کورټ ته هم تللی دی تر څو چې د خپل بچي د روغ صحت دپاره هلته غږ پورته کړي. ما د علاج دپاره چې کوم دی سند های کورټ کې یو پټیشن داخل کړی او په هغې پټیشن باندې 10 لک روپۍ ماله چې کوم دی هیلډ های کورټ بندوبست کړی او په هغې کې چې کوم دی 10 لک روپۍ د پولیس ډپارټمنټ نه او 20 لک روپۍ ماله د هیلډ ډپارټمنټ نه ګورنمنټ ماله امداد راکړو او په هغې کې زما تقریبا 22 لک روپۍ د په علاج باندې سپورټیو علاج باندې خرچه شو او د نور علاج چې کوم دلته پاکستان کې ناممکن دی. دا وه د هغه سید خان قصه چا چې ورځ او شپه خپل ژوند د دې ملک څوکیدارۍ له، بیا ودانۍ له او خوشحالۍ له ورکړی دی. د سید خان ماشوم بچی محمد توصیف که هغه چېرته یو کس په یوازې سر باندې نشي سپورټ کولی نو په دغه پوره ملک کې 2 کروړه خلک دي که هغو وغواړي د سید خان بچي ته ژوند وربخلی شي. د دنیا د ټولو نه ښایسته انداز او اواز هغه وي کله چې یو ماشوم بچی خپل مور پلار ته خاندي او یا جاړي. که چېرته موږ او تاسو وکړی شوه او د سید خان د بچي دغه مسکا مو دوباره راوسته، دغه به په دې پوره چاپیرچل باندې او په دې پوره کائنات باندې زموږ د ټولو ډېر لوی احسان وي. خوشحاله او بریالي اوسئ.